استاد ټولو دغه گزارش دی چې دغه بیانونه چې هر ورځ کیږي خصوصا د تفسیر په باره کې د روجمات په باره کې او دغه خصوصا د تفسیر په باره کې دغه د نور سره هم شیر کی زما یو نظر دی چې د قران مجید تفسیر په پښتو ژبه او دغه سي ماشاءالله چې علما سره یو ځای کړی دی چې هر روزه یو سپاره ټول ویل کیږي نو دا د نور سره هم شیر کی زموږ چینل سره سبسکرایب کېدل فائدہ دغه ده چې هر بیان به تاسو ته پر وخت رسیږي د تفسیر پروګرام د روجمات پروګرام د ځوانانو پروګرام او دغه څه اوشتمره روانه ده د تراوی مسائل دي دغه نور ټول شان په اسلام کې سمندر دی ماشاءالله دا ټول شان ما پر وخت را رسیږي نو تاسو گزارش دی چې ان شاء الله دا چینل د سره سبسکرایب کړئ چې د الله او د الله د رسول او د جنت خبره د ټول دنیا ته څنګه مسلمانان جو ته ورسیږي او تاسو په دې کې حصہ واچول سي الله تعالی دې قبول کړي وهم چې اشهد چې د رحمت میاشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا دغه پیات کې ازدای کې چې د مبارک رسول الله نوم راسي صلی الله علیه وسلم یپلا ویل واجب دي چې وایه صلی الله علیه وسلم دا واجب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سخی سړی الله جما او ته ټول سخی کې سخی سړی قریب من الله پر الله ګران دي د دې سره نن د دوډي آداب You have to put yogurt on it? That's what they say. دا مسچیم پر اچي واه واه پیرکای دی او دا نور بریانی ده اتوه یو دوا آداب راتوه What the Rudi the par? Okay, so he said Bismillah. He did one adab, etiquettes. Give me another two. Huh? Washing your hands. Washing your hands and then don't dry it with napkins or normally people give you towel or napkins. Don't dry it. Give me two etiquettes of eating. Eat with your right hand Oh, this is very important. Read with your right hand. and wash your hands before you eat. We did this one. Don't dry your hands. Yes, we did this one as well. This is important. Don't dry it. With 3 fingers. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تثبتوا لشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم آخری لسرز دروجه څنګه فمشکا شریف کی امام مسلم رحمت الله علیه او دا غسی امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی اوس په خبره دا درته وکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې انما الاعمال بالخواتیم وای دا ټول عملونه فیصله کیږي په آخر کې کیږي نو ساشل ورځ څنګه چې رسوي چې پر موږ باندې شچ رسول بچ رسول لږ عملونه موکړه ډیر عملونه موکړل خو اوس به چې آخري لاس ورځي پورا زور ولګو حضرت عائشه رضی الله عنها وای قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا عادت مبارک کان معنا چې دا کوله چې په آخري لاس ورځ کې به دا هغه زحمت هغه کوشش کړي چې په نور ټوله کال کې هغه کوشش نکړي معنا عبادت په دوه ډیر دا یو حدیث بل حدیث به دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر حضرت عائشہ وای اذا دخل العشر چې آخري لاس ورځې به شروع وسله په دغه کې هم ليله القدر روان دي شد معذره وای دبه د خپل لونګ ټایټ کی معنا د عبادت په نور ډیر کې کنه دا مشل ستوري راپورته کو چې وسورته ګوره نو دغه معنا دغه اشاره ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خپل عبادت ډیر کی بیا به چې کول واحیا لیله او شپې به عبادت کوي دا ډیر مسجدونه اوس ماشاءالله اخري دوه سپاره وای یو قران وای قیام الليل شروع کی و ايقظ اهله او دغه سي د فیملی ممبرز خپل فامیل به دا به راکشن وي په هغه به تهجد کوي نو دا اخري لاس ورځي په دا علماء وای خیراتونو په دغه کې کوا
پام کوه ګناوي مه کوه، پام کوه ګناوي مه کوه چې دا ټول 20 ورځې چې تا عبادت کړي د اخري 10 ورځې زور ولګوه ملایکې راته کېږي ستا پر دعاو باندې آمین وایي آمین وایي. نو وخت چې دی راسي چې دا موقع د لاسه ورنکو او د اخري 10 ورځې ښه عبادت وکړو. هر ورځ نه کې خیرات کوئ، هر ورځ نه کې یو ښه عمل کوئ، کېدلی سوی لیلة القدر شپه په نصیب سي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.